یو کس باید کله بیه ووایي. بیه باید هغه وخت وویل شي چې کله د توکي ګټې او ارزښت په اړه کسټمر ته یو انځور ورکړل شي. ځینې وخت کیدای شي چې کسټمر مداخله وکړي ووایي یوازې بیه یې راته ووایه څومره ارزښت لري. د یو مسلکي سیلمن جواب به دا وي غواړم لومړی پوه شم چې ستاسې اړتیا څه ده او ستاسو اړتیا ته په کتو څه ډول شی درته مناسب ده. له هغه وروسته به یې بیه درته ووایي. ځینې وختونه پیرودونکي ان د پلورونکي تر تشریح هم مخکې سملاسي د بیې پوښتنه کوي. په دغسې یو حالت کې پلورونکی باید څه وکړي؟ یو شمېر پلورونکي د قیمتونو په ویلو او تشریح کولو پیل کوي. په دې وخت کې پیرودونکی ښایي وایي سمه ده له معلوماتو د مننه بیرته راځم. دلته د پلورونکي لویه تېروتنه څه ده؟ هغه پرته له دې چې د توکي ارزښت ورته بیان کړي سملاسي بیه ورته وویله. یو ښه مسلکي پلورونکی تر هغې بیه نه وایي څو چې کسټمر یې د توکي په اړه اړتیا کمال او ارزښت قانع کړی نه وي، ځکه چې خلک توکي نه اخلي نه بیه. یو مسلکي سیلزمن ښایي ووایي کله چې دواړه په دې قانع شو چې جنس ستاسو اړتیا پوره کولی شي زه به خوښ شم چې د هغه بیه درته ووایم. که موږ ستا اړتیا ته پاملرنه ونه کړو څه به وشي؟ د ګټې له بیانولو پرته د بیې ورکول کیدای شي چې یو ناسم پیغام ولېږدوي. دا د ناسم پوهاوي لامل کیږي او ښایي پلورونکي ته زیان ورسوي. نیمګړي معلومات د رد لامل کیږي. یو غوره مسلکي پلورونکی یا سیلمن باید دغه قاعده په پام کې ونیسي. د ارزښت تر بیانولو مخکې بیه مه وایه.